منظور پښتین تازه وینا او د پاکستان پر ضد مهمې څرګندونې. منظور پښتین د لندن غونډې ته د نړۍ ځواکمن هیوادونه د نیابتي جنګیالیو ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په لندن کې د پښتنو ملي جرګې ته په وینا کې د نړۍ ځواکمن هیوادونه د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړل. نوموړي وویل چې اروپایي او جی پلس هیوادونه د نیابتي جنګیالیو ملاتړي دي او پیسې ورکوي. نن په لندن کې پښتانه د ملي جرګې په ترڅ کې سره راټول شوي وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اهدافو ملاتړ وکړي او د شته ستونزو د حل لپاره ګډه لار ولټوي. منظور پښتین د دغه جرګې ګډونوالو ته په خپله وینا کې وویل چې افغانان په دې قانون نه دي چې نړۍ په رښتیا د ترهګرۍ پر وړاندې ده. نوموړي وویل د وزیرستان په څنډو کې یو نالوستی شپون چې خبرونو ته لاسرسی نه لري او له کلیوالو سیمو نه ووتلی، هغه ته وویل چې د پاکستان رژیم د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په نوم ډالر ترلاسه کولو کې ډېر هوښیار دی، مګر بیا یې په افغانستان کې د خپلو بې ثباته کولو عملیاتو تمویل لپاره مصرفوي. نو پوښتنه دا ده چې کله په غرونو کې شپون په حقیقت پوهیږي نو دا څنګه ممکنه ده چې CIA له حقایقو څخه نه خبره وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په خپلو خبرو کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو تورن کړل چې د غیر قانوني وسلو والو ډلو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه دلته پارکسي سیسټونه چې څومره شوي دي پخوا یا اوس کېږي د دوی پر شا باندې همدوی ولاړ دي. نړۍ ورته ډالر ورکوي، همدا اروپایي جی پلس او نور ممالک د دوی سره د ډیپلوماتیک اړیکې لري او په هغې ډیپلوماتیکو اړیکو کې حتی هغه خلک چې د ظلم خلاف خبره کوي دوی یې ورته رالاندې کوي. نړۍ باید له انسانیت نه کار واخلي. دا څنګه بشري حقونه دي چې ته یې خپل وطن کې خپلو خلکو ته غواړې، خو په نوره نړۍ کې چې څومره تباهي کېږي په هغې باندې ته غلی یې.